د ایران لپاره تباه کوونکی بد خبر. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. ایران کې سخته ګرمي، 2 ورځې عمومي رخصتي اعلان شوه. د ایران حکومت په هیواد کې تودوخې له کبله سبا او پنجشنبې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې په ایران کې د تودوخې د بېساري څپې له کبله حرارت د سانتیګراد له 40 درجو لوړ شوی دی. د راپور له مخې په دې 2 ورځو کې به بانکونه او قضایي او عدلي ادارې بندې وي. چارواکو د تعلیمي ادارو ازموینې او د فوټبال لوبې هم د اوس لپاره ځنډولي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د ایران په جنوبي سیمو کې چې په دې اونۍ کې د سانتیګراد له 50 درجو د زیاتې تودوخې اټکل پکې شوی. د ناولې هوا او د شګو د طوفانونو خبرداری هم ورکړی دی. بلخوا اوچا وایي د بشري مرستو رسولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخ یو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د روان 2023 کال د پاتې میاشتو لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ریلیف په ویب پاڼې د راپور له مخې اوچا ویلي چې د جولای میاشتې تر 21 پورې یوازې 940 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي، چې دا د تیر 2022 کال د همدې مودې د بودیجې په پرتله لا نیمایي کمې پیسې دي. اوچا ویلي دې ته په پام چې د 3 کلونو پرله پسې وچکالۍ ته ورته شرایطو د بېوزلۍ د زیاتوالي او د 40 کلونو جګړو په نتیجه کې د زیاتو خطر د زیاتوالي له امله بشري اړتیاوې زیاتې شوي دي. مخکې له دې چې ژمی پیل شي د دې لنډ فرصت شته چې سیګنالونو ته مرسته ورسول شي.